د افغانستان اسلامي ملي خپلواک تحریک څرنګه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خپلو ملي ارزښتونو او ملي بیرغ څخه په مېړانه دفاع او ساتنه کوي او د پنجابي غلامانو پر ضد خپله مبارزه جاري ساتلي. دا په خوست ولایت کې د مولوي صاحب خیبر تر رهبرۍ لاندې د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوله. زموږ د حق د لارې مجاهدین د کوروزي او تاړې کلي نیولي په هر ځای کې پنجابي غلامان سرکوبوي او چاته به اجازه ورنه کړو چې زموږ د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي. رپانده دې وي زموږ ملي بیرغ.